صاحب سلامونه احترامات وړاندې کومه تاسو ته مېلمنو ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته پاچا صاحب بله ورځ مې یو لوحه ولیده موبین چېرته یو دوکان خلاص کړی پرې لیکلي و جنرال موبین لبنیات. اوس زه دغه ته حیران وم موبین نه مې پوښتنه دا ده چې دا لبنیات د غواګانو دي که د موبین دي چې ده لیکلي جنرال موبین لبنیات. موبین صاحب جواب ورکړه اور او اوبه سره یو ځای استئ. موبین صاحب دا شودې مستې لبنیات خو د غواګانو وي دا موبین ولې ځان پسې تړل. دا خو د قاري صاحب څه دا ډېر بې عقل ده خبر روژه یې ولې دا موبین ته پوه شوې نو ده باندې چې زه همغه لبنیات فروشي کې یو داسې ښه نیشه ملایي وخورم شودې پې وخورم مستې چکه پې وخورم بیا ده ته معلومېږي چې دا لبنیات اوس د ما دي که د غواګانو دي. د خو لبنیات فروشي به د لیکلي تا خو لیکلي جنرال موبین لبنیات. غلی څه دی دومره غټو هغه کې ګوتې مه وهه تجارت مې روان کړی ده پوه شولې هغه جي ام سره مې بیا د غوا عکس هم لګولی ده پوه شولې. والا ما ته همدا پوښتنه ما لکه چې تا هم اوس شودې شروع کړي شودې کوې که څنګه. ښه باچا صاحب باچا صاحب داسې ده زه یو خبره کوم منګه یوه ناسته درلوده په انقره کې ښه دا خبره به ما په میډیا کې کړې ده 2.5 کاله مخکې یو څو مشران هم ناستو نومونه یې ناخلم هر څوک بړ غږېده په اخر کې یو امریکایي ډیپلومات ورته وویلې د ټولو انتقاد همدا و چې تاسې ولې د هفتې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکوئ. د ټولو خبره چې خلاص شوې د امریکایي ډیپلومات وایي تاسو ته چا ویلي چې 40 میلیونه دي ورته ویلې وایي هغه ده ده خو دغه د په میډیا کې ښکته پورته کېږي د هر هفته نه ځي ورته دا مکمل دا بوجېګانې چې ورځي وایي غوږونه خلاص کړئ 40 میلیونه نه دي دا 400 میلیونه دي 15 ورځو دي د 2 هفتو دي او دا 200 میلیونه د طالبانو دي او 200 میلیونه د ټي ټي پي دي. دا چې طالبان بیرته ټي ټي پي ته 100 میلیونه ورکوي که 50 ورکوي که 200 ورکوي خو هغه لکه د جهاد په وخت کې د شورویانو په مقابل کې چې ډالر به راتله اسلام آباد ته بیا که اسلام آباد مجاهدینو ته 10 ورکولې که 0 ورکولې خو د هغو له خوا نه پکیج معلوم و. آخري خبره دا وکړه چې دغه 400 میلیونه چې په هر 15 ورځو کې ورکول کیږي د امریکا دا فیصله ده چې کوزه پښتونخوا به د طالبانو په لاس سقوط کوي. نو ګورئ دې کې د موږ او تاسو د افغانانو د پښتنو زه پکې خیر ځکه نه وینم د ما خپل نظر د ملګرو سره زه پوهېږم د ټول ملګري چې راغلي دي همدغه یو د جهاد د جذبې خبرې کوي او د سقوط خبرې کوي او هله د لوی افغانستان خبرې کوي. اول شی خو باید دا وي که نه کوزه پښتونخوا خو سقوط کوي دې که شک نسته ده یو ذره شک نسته په دې باندې میلیاردونو سرمایه گذاري کیږي او 6 میاشتې مخکې سیګار دا راپور ورکړ د هغه ډیپلومات په تایید باندې چې موږ ته 2.5 کاله مخکې ویلي وو 6 میاشتې مخکې دا راپور ورکړ چې امریکا تر اوسه پورې 11.3 میلیارده ډالر طالبانو ته رسولي دي در حال چې طالبان وایي موږ امریکا ته ماتې ورکړې ده او امریکا هم پسې اخیستې ده او د امریکا سره د دښمنۍ اعلان کوي او هماغه دشمن امریکا چې خپله ماتې دوی ورته ماتې مې ورکړې او هغه بیا هم دلته 18 میلیارده ورکوي. دلته اوس یو سوال ده چې دا 18 میلیارده تاسو ته ولې درکوي دا خو 7 میاشتې مخکې د سیګار راپور اوس خو به کیدای شي 20 میلیارده نه هم اوښتي. اول کار خو به دا اوسي چې کوزه پښتونخوا د طالبانو په لاس سقوط اوسي اوس په افغانستان کې د مکتبونو ښوونځي بند سي په دې که ته خیر وینې صحیح ده د کوزې پښتونخوا نه به ستا ټول ډاکټران انجینران تجاران سرمایهداران دا به ټول کډوال سي دا به ټول اوزي در په در به سي څوک به عربي هیوادونو ته لاړ سي څوک به اروپایي هیوادونو ته لاړ سي. اوس که دغه لوی افغانستان ته په دې طالب باندې جوړی په طالب کې ته د افغانستان کوم خیر وینې اوس چې مثلا موږ دا لوی افغانستان جوړ کو طالب خو د شته افغانستان کې د او دښمني شروع کړې د تجدید سره مخامخ کړې ده. جناب باچا صاحب محترم مو خو دلته وینو چې دلته څه روان دي. قاري صاحب زه خبره کوم یو خو
د پښتونخوا خبره قسم دا حالت پکې دی، روزانه پکې غمونه دي او ځینې دي پکې. اوس ته خبرې په سعودي عرب کې تقریبا 45 لکه پښتانه دا تقریبا دوبۍ هم ترې ډکه ده، نور دی نه ډک. د عمران خان حکومت چې ختم شوی 2 میلیونه 3 میلیونه پاکستان خارج ته وتي، نیم مسلمین لږ وتي دي. قاري صاحب زه دا وایم قاري صاحب هغه مسایل خو شته دی، هغه مسایل باندې هم خبرې کوو چې د تعلیم دي، نور مسایل دي، خو دا خاوره چې د طالب هم نه پاتې کېږي قاري صاحب چې دا طالب تر قیامته پورې په طالب حکومت یو دا دی. موږ ته دغه خاوره مهمه ده، دا خاوره موږ وګورو بیا هر څه کېږي چې هغې کې بیا بدن موږ ته اولت چې دی خاوره ده چې دا خاوره وګورو. استاد امریکا قاري صاحب موږ خو همدغه دغه دی، موږ یو چې امریکایي که هر مملکت چې پاکستان یې زموږ په مقابل کې استعمالوي، موږ باید هر مملکت په موږ وغواړو د خپله خاوره دا قاري نه سبب طالب حکومت ختمي، مګر د دې مصیبت نه به خلاص شو که نه قاري صاحب. بیا طالب هم خوا کېږي، هغه خو بیا امکان لري قاري صاحب، طالب خو نه چې تر عمره پورې به په چوکۍ ناست یو دغه مهم چې دی اولک چې دی د خاورې ګټل دي. وروره وخت چې تا په خپله خاوره کې تر اوسه په افغانستان کې ته تر اوسه کړه غالبا که دا بل ورور وکړله چې هلته مثلا د 90% فوج نه 15% پاتې ده، نه پوهېږم چې خلک په تېښته دي دا دي او هغه دي که نه. راسه اوس ته په خپل افغانستان کې ته یوه ورځ دا اجازه ورکړه چې نن تاسې هر قسم تاسې وینا کوئ، اظهارات کوئ، خبرې کوئ، د طالب لخوا نه ستاسې په خوله باندې مهر نه لګېږي او ستاسو ګریوان ته پړي نه اچول کېږي، لاس نه اچول کېږي. ته د افغانستان د خلکو خوله وسپړه ده. اوس د افغانستان 90% وګړي چې دي دا ناراضه دي، خفه دي. وخت چې ولس تا نه ناراض دي، ته د بل هېواد سره څنګه جنګ کولی سي؟ دا اوس د افغانستان خلک ګوره موږ سره خلک اړیکې جناب باچا صاحب د موږ او تاسو د افغانستان دا مې مقاري صاحب چې د دې پاکستان نه ته ځان څنګه خلاصې؟ د دیارشاه په وخت کې ته دا ځان خلاص نه کړو، د داود خان په وخت کې ته دا ځان خلاص نه کړو، د نور محمد ترکی یا د حفیظ الله امین یا د بابر کارمل یا د ډاکټر نجیب یا نور همداسې پسې د 20 کاله جمهوریت کې نو قاري صاحب موږ پوهېږو چې دا باچا صاحب محترم زه تاته خبره کوم دا اوس وګوره تورخم کې 2 ورځې جنگ روان ده، صحیح ده؟ د یو پاکستاني فوجي ویډیو نه راوځي او د طالبانو راوځي، دا خو نړیواله ته په میز باندې ښودل کیږي. په دغسې حساسه شیبه کې پاکستان راپورته کیږي، یو نفر نیسي او وایي دا هغه څوک و چې په کابل کې د امریکایانو منځ کې چاودنه کړې ده او دا د داعش مشر ده او دا افغان ده. په بنو کې چاودنه کیږي او بیا وایي چې د دغه چاودنې هغه ټوله برنامه ریزي ده په افغانستان کې شوې وه. دا خلک شپه ورځ لګیا دي په ډیپلوماسۍ کې نړیوالو سره دا ګیمونه رواني چې څنګه یې ته افغانستان بیا خرڅ کړي. په دغه کړنو باندې ته خبرې چې دغه خلکو دا اوس څومره بدنامي کیږي، دا خو د نړیوالو پولیسونو کې په دهشتګرد حسابېږي، په تروریستانو باندې حسابېږي چې دا اوس بیا ورپسې یو لس تیاري راغه کې باچا سي راځي چې حقایق سره ووایو د خلکو په سترګو کې موږ خاورې باید وانه شو. که دا اوس د امریکا 2 تیاري ورباندې راپورته شي د ټولو طالبانو دغه د منځ او روزې او زکات او حجونه او جهادونه او ایمانونه دا ټول راغون که ولاکه د امریکا د یا تیاري په مقابل کې زور ولري باچا صاحب دا 10 کاله خو ګوره تا وکاته چې تیارې مې B-52 تیارې مې هغه د بمونو مور مې استعمال کړه. تیارې خو قاري صاحب د امریکې نه خو ډېر طاقت کې نه دی پاکستان. اوس خبره داره چې د پاکستان نه ته ځان څنګه خلاصېده دا طالب په دې پرېږده. نه پوه نشوې باچا صاحب، نه باچا صاحب پوه نشوې. زما مطلب دا ده چې ګوره دا خلک همدا امریکا بیا در پسې راپورته کوي. د پاکستان جوړښت په همدې خاطر باندې شوی ده چې په دې سیمه کې به هیڅ کله امنیت نه راځي او د کومې ورځې نه چې جوړ شوی ده دلته امنیت نسته ده. د پاکستان انکم او بزنس او تجارت دا ده چې څنګه کولی شي د جنگ میدان په دغه سیمه کې ګرم وساتي. ګوره چې جنگ نه وي د پاکستان بل انکم شته په دې خو باچا صاحب ته پوهېږي. اوس تیر ځلې طالبان په 4 یا 15 میلیارده ډالر باندې خرڅ کړل. اوس معامله روانه ده، دا خلک خرڅېږي. د دې خلکو هغه اګریمنټ چې کوم کړی و هغه په پوره کېدو باندې ده.
دا اوس د موږ تاسې د افغانانو د تباهۍ او بربادۍ تجارت روان ده باچا صاحب. ته خو دا وایي چې د داود خان په وخت کې مو نه کړ، د ظاهر خان په وخت کې مو نه شو کولی، موږ به دا کوزه پښتونخوا څنګه خپلوو. زه په دې باندې ډارېږم چې خدای ناخواسته دغه اوس چې دغه نیم افغانستان د په لاس کې ده چې دا ته ورته آزاد افغانستان وایي، دا د خطرې سره مخامخ ده. ته پوهېږې د تا په خپل هیواد کې ستا هزارهګان ورونه تا نه خفه دي، ستا تاجکان ورونه د تا نه خفه دي، د تا ازبکان ورونه د تا نه خفه دي، ستا پشهیي ورونه د تا نه خفه دي، دا ټول خلک په فرار ته تللي دي. نو اوس موږ څنګه کولی شو په داخل کې اول د خپل وګړي د خپل نور اقوام ورونه په خلا کړو؟ ته مشر یې، ته سپین ږیری یې، ته غټ یې، دا ټول په خلا کې اول دا ټول ته یو ولس کې چې د ټولو په وینه او په رګ او په هډوکي کې د افغانستان عشق او مینه ورته زریق کې، او پس له هغه نه بیا د هغه پورې غاړې هم ورته د همدغسې محبت تزریق کې بیا ورته راځه چې اوس پې ورځو بسم الله الله به ته دا نن غږ وکړه ولاکه د افغانستان نه زه فکر نه کوم که 1000 نفر هم سره ودرېږي، ځکه نه درېږي چې هغه خپل اولاد ته سکاره نه لري، جنګ ته ولې ووځي؟ هغه خپل اولاد ته ډوډۍ نه لري، هغه جنګ ته ولې ووځي؟ ګوره باچا صاحب بوب په شونډو باندې کیږي، وای بوب چې دا په شونډو باندې کیږي، جنګ خو مفت نه کیږي. ګوره جنګ دا اوس وګوره ټول عربان یو غزه نشي ګټلی، غزه یې دا اوس ته رقم کړی، تا یې پرون کتلی، بل ورځ یو دسترخوان به دې کتلی روژه ماتې په سوریه کې روژه ماتې وه، سوریه څه رقم سوې ده، لبنان څه رقم سوې، په یمن کې دا اوس څه حال ده؟ دا پرون چې ټرمپ کومه خبره وکړله د غزې په باره کې نن سهار یې کړې ده، حماس ته چې کوم وارننګ ورکړه که نه، نو واورو د دې خلکو اوسپنې د بچي هم د ماوته ورسره دي، د ماوته بچي ورسره همدا. قاري صاحب زه یو خبره کوم، قاري صاحب تا خبره وکړه بالکل مشکلات شته، خو قاري صاحب دغه 20 کاله جمهوریت کې چې دا ټولو ته دا حق ورشوی و، هم دغه د چغې نه وه دا کېدی چې زه افغان نه یم او زه افغان یم او زه پلانی یم او بستانې یم. قاري صاحب دغه مسایل خو په هغې وخت کې مو زه داسې یم قاري صاحب نو باچا صاحب ګوره زه هغه مسلې ته نه ځم چې زه افغان یم افغان نه یم، پوه سوې؟ دا روستو خبرې دي، داسې یو ورځ به راشي دا د پارلمان خبرې دي، دا د سنا خبرې دي، دا د افغانستان د ولسونو خبرې. ګوره تا ته خبره کوم، یو سړی وایي زه افغان نه یم، وروره ډیموکراسي منې و، هغه 50 جمع 1 منې و، سبا ورځو په پارلمان کې یا د ولس په مخ کې صندوق دی که یو 50 نفرو رایه ورکړه، دا 9 کسان چې دا بیخي ځان هم وشکوي، بس د احترام به کوي، خوله به چوپوي او بندوي به اخلاص. دا ډېر اسانه مسایل دي، دا دومره غټ مسایل نه دي باچا صاحب. فرض کو قاري صاحب زه فرض کې سوال کوم تا نه چې تاسې خپله خبره وکړه چې امریکا دې ته پیسې ورکوي، یعنې د دې په شا امریکا ولاړه د طالبانو TTP په دغه باندې. باچا صاحب زه تا ته یو خبره کوم، کاش کوزه پښتونخوا چې سقوط کوي، کاش کې دا د PTM په لاس یې کړی وای، کاش د دې رهبري اجازه راکړه باچا صاحب، کاش د دې رهبري او د دې مشري د PTM لاس ته لوېدلی وای، کاش د دې رهبري او مشري هغه نشنلیست او هیواد پرسته کسانو لاس ته لوېدلی وای چې هغو ته خپل هیواد اهمیت درلودلی، خو د دې رهبري او مشري د هغه یو څو بېسوادو لاسونو ته لویږي چې هغه ته مکتب، کالج، پرمختګ، ولس، انجینر، ډاکټر، حقوقدان، تعلیم یافته، بزنسمن، تجار هیڅ ارزښت نه لري. ته اوس راشه نن وګوره د امریکا غوندې یو پرمختللی هیواد تا ته وایي راسه $8,00,000 په امریکا کې سرمایه ګزاري وکړه، فورا ګرین کارت واخله، 3 کاله بعد USA پاسپورت در واخله. ستا په برطانیه کې همدا شی ده، په جرمني کې هم همدا شی ده، خو زما او ستا د هیواد تجاران د میلیونونو ډالرو سره وځي. د عزیزي غوندې ته یو تجار ته نن په دوبۍ کې ناسته، د الکوزي غوندې تجار په دوبۍ کې ناسته، د دې غوندې په زرګونو تجاران په دوبۍ کې ناستي، په څه خاطر باندې ناستي؟ دا د دغه کرغېړنې 40 کلنې جګړې د لاسته همدغسې د نور اهل علم او قدرونه در واخله. نو کاش کې دا هیواد د قدرونو لاس ته لوېدلی وای چې موږ ویلی والا وطن یو امیدواري پیدا کېږي ورته. اوس ته فکر وکړه خپله خلیفه تښتېدلی ده په کابل کې ناسته، ته اوس فکر وکړه دې ملا هیبت خان افغانستان کومې خوا ته روان کړی ده چې کوزه پښتونخوا به روان کړي؟ ستا ته به تا نه زه پوښتنه کومه، د تا او د جنرال مبین په ملا هیبت خان باندې توافق شته؟ نشته که نه؟ یو سم منبک من وروره ورک سړی د مربون د لات د کومنات ته وخت چې سراج الدین حقا. قاري صاحب زه دا سوال کوم چې ته خپله وایې چې د دې شاته امریکا او نیټو او دا ولاړې دي ستا د خبرو په حساب باندې که نه، خو قاري صاحب بیا خو پرېږده چې دا کار امریکا وکړي او دغه یې وکړي، ځکه باچا صاحب زه تا ته یو خبره کوم، تجزیې ته برابروي. ګوره د سوریې جنګ راواخله،
باچا صاحب محترم دغه یوه خاوره نه ده، ته خو د لوی افغانستان فکر کوې، همدغه پښتونخوا او همدغه اوسنی افغانستان دا به درته شل ټوټې کي. ته سوریه وګوره، د هغه سوریه چې 22 کاله یې لبنان ساته، د بشار الاسد پلار هغه خپل پوج لبنان ته داخل کړي، یعنی داسې یو قوي هیواد و چې لبنان یې ساته. هغه صدام حسین چې ټول عربان ترې نه ډارېده، داسې وخت راغی چې خپل ځان او خپله کورنۍ ونه شو ساتلی. هغه سوریه په مجرد چې بشار الاسد وځي په ظرف د 3 ورځو کې 880 پوینټونه مهم پوینټونه د اسرائیلو لخوا نه بمباریږي. دا هیواد څومره کم؟ آیا نن سوریه کولی شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي؟ نشي کولی کنه. وقتی چې هغه سوریه یې راواخیسته د داخلي جنګونو سره دې حد ته ورساوه، د دې څه ګارنټي ده چې دا کوزه پښتونخوا کې اوس د طالبان هغه ته اوس د پی ټي ایم والا سره به کومه معامله کیږي؟ یا د نورو پارټیانو قاری صاحب په خبرو څه وایي؟ دا زما خپل شخصي نظر ده، د هر ملګري نظر ما دلته واورېد، زه ټول ته احترام لرم، خو زه خپله دا ټول ګیم په یو بل هغه وینم. په خدای قسم ده چې د موږ ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د موږ د پښتنو د تباهۍ او بربادۍ لپاره ګیمونه روان دي. فعلا د جنګ وخت نه ده، جنګ ته مخ خوشحالېږئ، پوه سوې، او جنګ تباهي ده، جنګ بربادي ده. موږ خپل هیواد کې قاری صاحب تاسو جنګ ته مخ خوشحالېږئ، خو د همدغه خلک دي چې پیغورونه لکه سهار او ماښام طالبان ته ورکوي چې تاسو د پاکستان په خلاف هېڅ هم نشئ کولی که نه؟ همدا نشي کولی. ګوره زه تاته یو خبره کوم، دې کې خو شک نشته ده که طالبان رښتا هغه کوي. د طالبانو دفاع وزارت ولې اکشن نه اخلي؟ امیر خان متقي اجازه راکړه، امیر خان متقي چې ځان د بهرنیو چارو وزارت وزیر بولي، ولې ورباندې غږ نه پورته کوي؟ ولې ملا هیبت خان د نن خلکو ته نه ښکارېږي چې ملا هیبت خان رښتیا او نورزی د افغان ده او که دا چېرته کوم پنجابی ده؟ ولې د خپل ولس سره دښمني شروع کړې ده؟ ګوره په دغسې وخت کې چې ته خپله د شا له خوا نه کمزوره یې، ضعیف یې، د شا له خوا نه ته څنګه کولی شي چې ته اوس په افغانستان کې ورسته بل ډلې ټپلې جوړې؟ باچا صاحب زه یو عادي افغان یم، د طالبانو د سیاستونو سره کاملا مخالف یم، خو ما تر اوسه د طالب په مقابل کې وسلواله مبارزه نه ده کړې. خو بیا هم موږ ته خلک تماسونه نیسي چې وروره موږ څنګه سپورټ کولی سي چې موږ راپورته شو د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د قندهار نه، د زابل نه، د غزني نه. دا په دې معنا ده چې دا ولس د طالب سره دښمني لري، طالب سره جنګ غواړي. قاری صاحب زه یو خبره کوم چې هلته موږ ویو چې شا نه څوک نشته دی، هلته موږ ویو چې شا نه امریکا ده، نیټو ده، موږ ته پیسې راکوي، نو چې شا نه هغوی بیا خو مشکل حل دی که نه قاری صاحب؟ ګوره استخباراتي ملاتړ به لرې، خو ته ولسي ملاتړ نه لرې. استخباراتي ملاتړ د په نیم میدان کې خوشې کوي، لکه جمهوریت چې خوشې کړي، نو ته څه د طالب څه ګارنټي شته؟ باچا صاحب د طالب په اوله دوره کې د طالب په اوله دوره کې باچا صاحب د امریکا لاس ورپسې نه و. جان مکین به نه ویل چې وی سپورټینګ طالبان، هیلری کلینټن به نه وی فنډینګ طالبان. آیا د دې طالبانو په اول ځل راوستو کې هم د امریکایانو لاس نه و؟ د مجاهدینو په دې جنګونو کې د امریکایانو ټول مرستې نه وي؟ آیا جنگ د شرق او د غرب نه و؟ په آخر کې مجاهدین په ډاګه پرې نه ښودل، په آخر کې جمهوریت په ډاګه پرې نه ښوده؟ آیا د اسامه په دومره غټولو کې د امریکا لاس نه و؟ نو اوس د دې څه ګارنټي شته ده چې امریکا ورته ګوره د امریکا په بودیجه کې طالب ته د میاشتې 800 میلیونه ډالر ورکول دا دومره ارزښت نه لري لکه 800 دانې شګې. د امریکا د هیلث منسټري د وزارت صحت یوازې 3.2 ټریلیون ډالر دغه د کال لګښت بودیجه هم نه لګښت، یعنی ته 3 ټریلیون ونیستی نه، هغه 3000 میلیارده د کال د یو وزارت لګښت ده. د ده ټول بودیجه د کال 2.2 ټریلیون ډالر ده. نو هغه ته تا دا 1 میلیارډ ډالر هیڅ نسوار دی، په 1 میلیارډ ډالر د ګډوي، په 1 میلیارډ ډالر د تباکوي، په 1 میلیارډ ډالر د سوځوي. دا خلک اخر د په میدان خوشي کوي. مخکې ظلم د دې طالبان، ګوره د طالبانو په اول راتګ کې عربستان طالبان په رسمیت وپېژندل، اماراتو طالبانو په رسمیت وپېژندل، د دوی سفیر ومنه، پاکستان هم، دا 3 واړه هیوادونه د امریکا په اشاره باندې وپېژندل.
نو باچا صاحب په دغه ګیمونو کې ګوره زه تا ته وایم په مذهبي دا اوس طالبان چې کوم مذهبي سیاست مخ ته وړی په مذهبي سیاست کې د هیواد یووالی نه راځي، په مذهبي سیاست کې ترقی نه راځي، په مذهبي سیاست کې پرمختګ نه راځي. مذهبي سیاست په دې عصر و زمان د ټکنالوژۍ او د علم چې یو اسرائیل چې ټول راغه کې 100 کیلومتره متر مربع نه راځي، ټول عربان درته پسې اخیستي دي. نو ته څنګه کولی شې وروره طالب چې د تا د حقاني په سر باندې امریکا بې پیلوټه طیاره ګرځېږي، ته به اوس وروره د امریکا نه ځان ګټې. لهذا سیاست وکړئ، ډیپلوماسي وکړئ. نه ده قاري صاحب، د امریکا ګټه خو نه ده. خبره دلته دا ده قاري صاحب چې موږ هلته دا ویو چې موږ باید دا سیاست وکړو چې پاکستان کومه چې موږ سره کوي په د افغانستان په باره کې دا سیاست وکړو. اول ته که موږ دا سیاست کوو نو زه پوهېږم مشکلات شته دی، دغه شته دی قاري صاحب، حالات داسې دي چې 4 کاله کې طالبانو څه ډیپلوماسي وکړه. ګوره احمد شاه راغی په هغه کې جولاني په سوریه کې په اول ورځ باندې چې راغی نیکټایي واچوله. صحیح ده، ضرورت دي د ژوند د ورځې هغه ده. پرونی بیانه ورکړه چې څومره شیمیایي وسلې دي هغه موږ نړیوالو ته اجازه ورکوو چې راشي د هغوی تر مخه یې موږ تخریبوو. ګوره ډیپلوماسي په داسې قسمه جوړ کړه چې د جرمني، د فرانسې، د ډېرو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران ورته راغله، ډېرو هیوادونو دته دعوت ورکړه. که دا سړی داسې روانې په 1 کال 2 کاله کې به خپله ډیپلوماسي کوم ځای ته ورسوي. طالبانو ونشو کولی چې په دې 4 کلونو کې تر اوسه پورې یا قوي او بهتر یو ښې اړیکې د چین سره جوړې کړي، یا د روسیې سره، یا د امریکې سره، یا د بل هیواد سره. نو ګوره نن سبا باچا سے محترم بهترین ګوره موږ دا منو په افغانستان کې دا اوس بهترین امنیت راغلی، خو د دغه امنیت سره سره موږ ډیپلوماسي ته، اقتصاد ته، تجارت ته، د خپلو ولسونو راټولېدو ته موږ د ټولو برخو ته اړتیا او ضرورت لرو که نه لرو. فلهذا دغه خلکو سره چې تا کوم پریکړه په قطر په دوحه کې کړی ده، هغه ورقې ولې ته په میز باندې نه اچوې؟ چې تا په دې ورقه کې د خلکو سره څه لیکنې کړي دي؟ دا اوس چې ټرمپ تا ته ګوښېږي، باچا صاحب زما او ستا دا خبرې به کیدای شي ملګرو ریکارډ ته اچولی، یو څو میاشتې انتظار کوه. ستا د بګرام اډا د دوحې په قرارداد کې دا د امریکا ده. بیا به څنګه سي که امریکا دوحې ته راسي طالب جهاد ته ادامه ورکړي، جهاد به بندوي دلته. یاره که نظریان دې ته پاتې یم، قاري صاحب ایسا دا خبره کوي وایي بګرام ته بیا راځي، نو چې دغه 200 میلیونه ډالر دی ښیي چې د اوسني نظام په لاس یې کوم چې ټپي ته هم ورکړل، صحیح دی، د افغانستان اوسني نظام ته یې ورکوي، نو بیا به امریکا کوي چې ولې راځي؟ بس خپل حضور په عربستان کې چې کوي، په اماراتو، په بحرین او په قطر او په کویت کې چې کوي. یعنی د تا دا خبرې د افغانستان په فایده دي که په تاوان دي؟ د تا دا خبرې د افغانستان په تاوان دي که په فایده دي؟ واوره زه تا ته خبره وروره زه تا ته یو د خبرې وکړم، خبره خو واوره قاري صاحب، زه تا ته خبره کوم. اول به تا د $200 میلیونه سوال دې کړی دا، زه د تا سوال ته باید جواب درکړم چې زما خبره د افغانستان په ګټه دي که د افغانستان. باچا صاحب زه مایک بند کړه، هیله کومه یو منټ ځان مه اخلي، صحیح دی. اوس خبره دلته دغه دی چې دا خبره وکړه، بیا دلته وایي څنګه یو خو به زه تا سره غږېږم، بلکې چاته سوال هغه ورکوي، یو سوال چې وکړي اجازه راکړه جواب. ده راته وایي چې افغانستان په ګټه دي که تاوان. افغانستان د ما مور ده، افغانستان د ما عزت ده، افغانستان د ما ایمان ده، افغانستان د ما کعبه ده، افغانستان د ما بیت المقدس ده، افغانستان د ما مینه ده. افغانستان په ما باندې د مکې او د مدینې او د بیت المقدس نه ګران ځکه ده، دا د ما فطرت ده. زه نه وایم چې دا ما قصدن په ځان ګران کړی، زه په دې خاوره کې پیدا شوی یم، په دې خاوره کې ما خاپوړې کړي دي، ما مور په دې خاوره کې خاپوړې کړي دي. پوه سوې؟ د افغانستان نه ما ته بهتر د هیڅ کونج او هیڅ ځای نشي کېدلی. زه نن بې جنته یم، د ځمکې په سر باندې کډوال یم. زه به د افغانستان په خیر باندې هلې ځلې کوم. د هر چا خپل نظر ده، باچا صاحب خپل نظر ورکړه، جنرال صاحب مبین خپل نظر ورکړه، نقیب ورور خپل نظر ورکړه، یو بل ورور پاس راغلی هغه خپل نظر ورکړه، زه خپل نظر ورکوم. زما نظر دا ده چې فعلا په دغسې حساس وخت کې ګوره استاد عبدالرب رسول سیاف د هیواد یو وتلی نامتو عالم ده، یو مشر شخصیت ده، پرون انټرویو کړی، ډېرې ښې خبرې وکړې. صحیح ده، زه به استاد سیاف سره نه په پارټۍ کې یم، نه په تنظیم کې یم، نه وروره په هغه کې یم،
هغه راوغواړي وروره شورا طالب سید دا میدان د افغانستان تا دا غوسونی او موږ د سره دښمنۍ وکړي جنگونه مشل کاله وکړو حل یا ډیل دی وک معاملې دی وک یا په بینانګي او یا په ننګ په هر قسمه چې وسته حاکم یې اول تراسه په افغانستان کې یو اتفاق او اتحاد راولا موږ داسې نه وایو جناب کاموال صاحب چې ته به دوستم راولا مارشال قتل ته عبدالله راولا وروره هغه یې که دا څه ورته وایي وظیفه یې چې شو نومیرانه یرسو د ملت په مټو حاکم دی نه په بیننګي پوه شي د ملت په مټو حاکم دی الحمدلله د ملت ورسره و چې رای وستل 40,000 طالبان